السلام علیکم قدرمندو کتونکو صابر جان یم نن درته د مسیزو های سکول خیمه نن سبا خو هایر سیکنډري دی هغه درته خیمه چې هغې کې دننه څومره بدلون راغلی دی استادان او پرنسپل پکې کم یو دي نو څومره بدلون پکې راغلی دی راځي سکول ته دننه یو وړوکې شان د تنګې وه دغه تنګې چې وه نو هغه به دلته دی دغه هغه ته تله دلته به دا وه لیبرري وه او زما په خیال چې لیبرري نن سبا ختمه ده او نور پکې څه نشته دی ټیک ده خو بیا پکې هم چې کم دی نو هر یو څیز پکې پراته دي دا پکې سټاف روم دی او دې سټاف روم کې بلا ملګري ناست دي اجازت دی جی اجازت دی جی السلام علیکم دا پکې سټاف روم دی او دا پکې نوي نوي ټیچران راغلي دي السلام علیکم او دی چې کوم دی دلته چې کله پیرډ خالی وي نو دوی ټول دلته ناست وي ښه سیف الله صاحب تاسو ښه یې که نه حالات ښه دي خیر دی سیف الله صاحب چې دی سیف الله صاحب کله دلته جوین کړی تاسو ښه او څه ټیچ کوئ ښه mathematics the English او Islamic subject ولې چې زمونږ د designation چې کوم دی هغه city journal دی ها دې سره زمونږ subject related صحیح ډیره مهرباني دغه پکې زمونږ ډېر ښه ملګری دی او دا د بابو صاحب زوی دی سلامونه مې واخله وعلیکم السلام ما نه دې ګیله م کړې وه ستا ګیله په ځای ده ته څنګه یې ښه حالات ښه دي دلته په څه پوسټ باندې نایب قاصد نایب قاصد څومره وخت دی وشو یاره 15 ساله مو شو دلته کې ښه قدرمنو نور سکول درته ښایم ښه او بله دا چې کله به تاسو د سکول ته راننوتئ نو دلته به دا یو جنګله غونته لګېدلې وه او دې جنګلې سره به لاندې چې کوم وه هغه به چمن و خو اوس هغه چمن نشته دی اوس پکې چې کوم دی نو یو ډېر ښکلې ګراونډ یې جوړ کړی دی او دا ګراونډ د څه دپاره دی دا د والیبال لپاره دی دې خوا که مونږ راشو نو دغه زمونږ د دغه دپاره ځای و د کلاس و دلته 8A ایجاد دی سر السلام علیکم سټوډنټان پکې ناست دي او بله خبره دا چې دلته به مخکې زمونږ دپاره کم بورډ و نو هغه به هغه د چاک والا بورډ و اوس پکې وایټ بورډ دی په دې باندې ورته لیکل کوي نو ډېره مهرباني سر ډېره مهرباني او دا د 8 کلاس دی دلته 8B هم شته دی نو 8B کې ګورو چې دلته پکې کم ټیچر دی اجازت دی سر السلام علیکم څنګه یې سر حالات ښه دي دا چې کوم دی نو دا 8B کلاس دی او په دې کې به مونږ ته مخکې تور بورډ لګېدلی په هغې باندې مونږ په چاک لیکل کړو سر او اوس دې ته وایټ بورډ دی دې ترقي کړې ده دلته پکې ورته پکې هم شته دی مونږ ته پکې پکې هم نو خو زه خیر دې دپاره ډېر زیات د خوشحالۍ خبره ده دا چې کوم مونږ دې خوا وګورو نو دلته چې دی نو دا د استادانو نومونه دي او دا یو بورډ چې کوم دی دا پکې لګېدلی دی هغه وخت کې پکې دا بورډ نه و او اوس چې کوم دی پکې دا بورډ هم لګېدلی دلته مونږ وګورو نو دلته فنګر پرنټ هم شته دی او دغه فنګر پرنټ چې دی نو دغه د دې دپاره دی چې یاره د استادانو حاضري دلته که مونږ وګورو نو دا هغه وخت کې چې څه څیز و والله اوس رات نه هیر دي خو دا د بابو صاحب کمره خو نه وه خیر زما په خیال چې دا دلته څو دا باندې کتونکو ته وپتې دلته د پرنسپل صاحب دفتر دی دا د پرنسپل صاحب آفس دی دا مخامخ که مونږ وګورو ده او پرنسپل صاحب پکې شته دی زما په خیال چې وي به او شته دی اجازت دی جی قدرمنو دا د پرنسپل صاحب دفتر دی مخکې خو به د پرنسپل صاحب دفتر داسې نو اوس د پرنسپل صاحب دفتر دلته پکې ایل ډي لګېدلې ده په هر یو کلاس کې چې کوم دی کیمرې لګېدلې دي پرنسپل صاحب ته به ستړي مه شو السلام علیکم سر کینئ سر کینئ تھینک یو سر قدرمنو دا شبیر احمد صاحب دی او هغې ته ستړي مه شوی سر تاسو دې سکول ته چې کله رالي د سکول داسې و بسم الله الرحمن الرحیم د دې خو ګواهي به زما خیال تاسو ورکړئ او چې کوم بار نه کم کسان راځي هغې به زیاته ګواهي ورکړي خو موږ چې الحمدلله راغلي یو څومره کار هم کړی دی په هغې هغه هکله په هکله چې تاسو سره ډېر خبرې ډېر دغه دی هغه خو په څنګه چې تاسو سکول ته انټر شئ تاسو ته به احساس کېږي انشاءالله چې څه فرق راغلی دی او کوي چې زما په دې دور کې د سکول ښه شو یا بدل شوی دی زه تاسو ته کمیونټي ممبرس ته د کلي مشرانو ته
میډیا والا ته ټولو ته خاص کوم چې راشي خپل وګوري واقعي او د بچو نه تاسو کې بار زموږ د بچی چې دا زموږ امبیسډر دي سفیران دي جی او د دې نه تاسو کې چې سکول څنګه وسنه صحیح خپل لغتا نه سر بدلون پکې ډېر راغلی دی او د ملګرو ته د سکول نور هم ښایم لیبارټري ګورو چې لیبارټري کې څه بدلون راغلی ځکه چې ډېر سټوډنټان به داسې وي چې د دې ځای نه تللي دي هغوی ته به اوس پته لګي چې یاره دا سکول کې څونه بدلون راغلی صحیح ده سر نو که ستاسو اجازت دی زه سکول لږ ګورم قدرمنو شاید دا خبره درته وکړم چې مطلب دا کیمرې باقاعده ما سره دا کنیکټډ دي ټایم کلاس ته سلیم صاحب لګیا دی د سیزو اني ویور د دې ځای نه تر ناسته باندې کته شم چې مختلف کلاسز کی سروان صحیح 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 دا غوي یا څه جی دا اوس بل پکچر بتاو ستا ښه جی دا اوس یو بل کلاس دی صحیح دا دا بل کلاس دی جی ټیک شو جی دا اوس دا حال دی دا حال دی فلحال خالی دی چې پیپر شوی دا موږ راوړو صحیح سیمون سره مختلف کیمرېز دي دا بهر چې کوم دا غوړي سټاف روم ته انټرنیټ صحیح موبایل نت کمزوري وي صحیح دا تاسو ګورئ دا ناسته پناسته دا بار جی هایر سیکنډري چمن دی تاسو سجاد لکه ټولو لګي کار کوي مې دا به واقعي په روایت سره به خدمات د وجود صحیح دا یو پارک دی یو چمن دی ثانک یو قدرمنو د سکول نور زینه درته ښایم چې په دې کې څومره بدلون راغلی اول خدا خبره ده چې دلته به دا چې کم بوټي تاسو وینئ دا بوټي و مخکې نو دلته به یو ګمله یا دوه ګملې پرتې وي خو اوس چې کم دی ډېر لوی بدلون پکې راغلی دی بل دا چې د دې کلاسونو مخې ته که تاسو دا وګورئ 10A 9A او دا څیزونه دا پکې نو دلته دا ډسبینې دا څیزونه هم نو دا خو پته نه لګي چې د پرنسپل صاحب په خپل وخت کې څومره کارونه وکړه دلته که تاسو دا وګورئ دا ټلۍ شي ونه دلته به دا یو داسې یو سوی ورته بیم غونتی ده او هغې کې هغه یو د ستنې یو کمبر ځوړند و هغې باندې به مونږ چې کوم دی هغه څټک را بغولو خو اوس چې کوم دی دا څیزونه نشته دی د کلاس ته ورځو او کلاس سر اجازت دی ډیره مهرباني سر دا زمونږ چې دی نو د 10 کلاس دی که نه سر دا کینې جي کینې زمونږ وخت کې به داسې نو سر زمونږ وخت کې داسې نو ښه سر بجلي به چې لاړه نو بیا به پکې بند شو او دلته چې اوس زما په خیال چې دلته شمسۍ سیسټم هم شته نو الکان هم ډیر زیات په صفا حالاتو کې ناست دي او ډیر ډیسپلین کې ناست دي موږ ته به سر هغې مخې ته به هغه یو بینچ و او بیا ورسره هغه میز هم و په یو بینچ باندې موږ 3 کسان کېناستو او دلته یو کس ته خپل چیر دی نو واقعي چې بدلون ډېر راغلی دی سر دا د کلي مشران هم دي او دا سیاستدانان هم نو پرنسپل صاحب اکثر چې کم دی نو په میاشت کې به یو کس راغوښتو او اوس یې را سره هم په دې باندې خبرې اترې وکړي چې یاره په 21 باندې به یو کس راځي موټیویشنل سپیکران یې راغوښتي دي او په 31 باندې یو ډېر ښکلی پروګرام دی هغې دپاره به وایي تاسو بیا راځئ بزم ادب چې کوم پروګرامونه دلته کېږي په میاشت کې یو ځل خامخا کېږي دا بزم ادب نو په هغې کې که تاسو وګورئ نو ماشومان به خاکې هم کوي او تقریرونه به هم کوي او استادان ورسره هم ناست وي نو ډېر زیاته مهرباني د استاد چې پرنسپل صاحب چې هغې دونه ستړې کوي لګیا دي خواره شو نو زه تاسو لیبارټرۍ ته هم بوځم خو د لیبارټرۍ نه مخکې درته یو خبره کوم چې دې سکول کې سټیج نه و اوس چې کوم دی په دې سکول کې سټیج شته دی او سټیج داسې یو کردار ادا کوي چې دې سټیج نه ډېر لوی چې کوم دی سیاستدانان جوړېدی شي سپیکران جوړېدی شي ښه موټیویشنل سپیکران جوړېدی شي دا سټیج چې کوم دی دا دلته نو دا دلته صرف او صرف یو میدان او دغه میدان چې کوم دی د دې نو سټیج جوړ شوی بیکګراوند کې که تاسو وګورئ قومي ترانه لیکلی شوې ده علامه محمد اقبال تصویر دی او قاضي اعظم رحمت الله علیه تصویر دی بیا که تاسو وګورئ نو دې ځای نه څونه ښکلې ویو ښکاري د دې سکول او زمونږ په وخت کې چې کوم دی نو دا دلته لږې دغه و د ونې ډېرې زیاتې وې د امرتانو ونې هم وې پکې او شاید چې اوس د امرتانو ونې نشته موږ پکې اکثر د امرتان راشو کول نو شاید استاد به ویل چې نه که نه دا به تاسو نه راشو کوئ دا سټینډ دی د سیکلو او دلته
غیر چاپیره که تاسو وګورئ نو بله زیات بوټي کرلي او دې خاصمانه څوک کوي دلته چې کوم مالیان صاحبان دي بالکل جی په بیک ګراوند کې کتا سو ګوري نو دیوالونو باندې چې کوم وال چاکینګ شوی دی په دیوالونو باندې چې کوم پینټینګ شوی دی دا ډېر اعلی دی او بل دا خبره اکثر به پکې داسې هم و چې مونږ وابا او بس کلی نو هغه اوبه به ډېرې زیاتې ګرمې او دلته خو بمبې نه وي خیر بمبې صرف هغه هلته وي او دلته ورته اوس واټر کولر لګېدلی دی او ډېرې کافي یخې اوبه وي دا پته نه لګي چې د دې استادانو برکات دي نو بس دا بالکل اوبه ته بالکل راځي جي دلته که مونږ راشو بالکل جی که دلته مونږ راشو دا لیبارټري ده جي په دې لیبارټرۍ کې مونږ ته سلیم استاد زمونږ ټیچر هغه مونږ ته پکې څه خوله بیالوجي به یې راته خوله او مونږ ته به پکې فزیکس کیمسټري خوله او دغه چې کوم مخامخ سلیم صاحب ډېر زیاته مهرباني دغه مخامخ چې کومه ډانچه ده که نه دا ډانچه زمونږ په وختو کې هم او نور چې کوم دی په دې کې ډېر لوی بدلون راغلی دی خو یو ډانچه چې ده دا پکې هماغسې ده بله که دې خوا مونږ راشو نو دا چې کوم لاندې د کومې المارۍ غوندې دي دې کې به د هر یو سبجیکټ سامان پروت و او بل دې که مونږ وګورو نو دلته زموږ وخت کې دا څیزونه په دې ټیبلو باندې نو پراته د دې شاته چې دا کوم زه به دا ووایم چې کومه کمره ده هغې کې به دا هر یو څیز پروت و خو اوس چې کوم دی نو د دې استادانو برکات دي دا هر یو څیز پکې بهر پروت دی او دلته پکې یو جنګله لګولې دی کې ټول کتابونه هم دي دا جنګله به هغه وخت کې نه وه خو په دې کې اوس چې کوم دی هر یو څیز بند دی او دا ټول څیزونه بهر روخ کې دا ټیبلې دا چې کوم ټول دي دا زموږ وخت کې نو دا د دې استادانو برکات دي چې دي په دې وجه باندې دلته د هر یو څیز راوړی دی جي ښه دلته چې دا کم شاته دغه لګېدلي د چاټون لګېدلي نو دا زموږ وخت کې نو په هغه وخت کې به یو دغه والا او په دې ټیبل باندې که تاسو وګورئ نو دا څیزونه په هغه وخت کې چېرته وځي دا پته نه لګي چې بالکل جی بالکل جی بالکل او دا چې کم دی نو د استادانو برکات دي جی کم سيزونه مو سره مختلف فارم کیږي بازار کې مونږ ته ملو شي کنه دا ډینوسار او برانټوسار دا خو بس په ماډل باندې پیش کولې شي کنه دا مونږ لګانو ته دا غي د دلچسپۍ په لحاظ سره دام خایو جی 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 دا مطلب دا دی چې د کلونو په شکل کې وي خو هغې یو کانسپټ ورکو کنه صحیح 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 دا سټرکچر دی نو دا وایرس ماډل دی ښه جي ښه نو مطلب دا چې الګ وایرس داسې نشي دغه کولی خو موږ ورته ماډل پیش کړو نو د وایرس ماډل یا څه کنه صحیح صحیح دا چې کوم ماډل تاسو وینئ چې موږ کله کلاس کې لیکچر ورکوو نو دا ماډل ځان سره یوسو هلته کې موږ دا به تورې ویټ چې دی نو دا یوز کوو صحیح تھینک یو سر ډېره مهرباني سر قدرمنو دې ته بله خبره ده په لیبارټرۍ کله شیشه نه وه زموږ ته اوس چې کم دی نو شیشه پکې لګېدلې ده یاره بدلون څه ته وایي بدلون دې ته وایي که نه یاره چې ته پکې ځان تیار کړي ښه حال چې کوم حال کړکۍ په تاسو هغه وخت کې کتلې وي کړکۍ داسې چېرته وي کړکۍ پکې نه وي او شیشې پکې نه وي خو اوس ورته جالونه هم لګېدلي دا حال په دې کې مونږ پرچې ورکولې او بله خبره دا چې دلته د کورسو د سیسټم تاسو ګورئ هغه وخت کې پکې کورسۍ دا نه کورسۍ پکې نه وي دلته پکې چې کوم دا بیټریانې لګېدلي دا بیټریانې هم هغه وخت کې نه وي پکې وګوره پکې بالکل ټیک ټاک دي او ښه زبردست پکې لګېدلي او بله خبره دا د خوشحالۍ خبره چې دلته په حال کې کیمره لګېدلې ده او چې کله ستاسو پرچې وي نو دلته به ټول حال چې کوم دی پرنسپل صاحب ته ښکاري داسې لږ ورځو سیکنډرۍ طرف ته زمونږ سیکنډري چې کومه وه نو هغې کې دا چمنونه نه دې کې به مونږ کرکټ یې کولې او فټبال یې به هم کولې نو اوس چې کوم دی نو په هغې کې وایي لوی پارک جوړ شوی دی پرنسپل صاحب دا دعوه کوي نو ګورو چې د پرنسپل صاحب خبره څنګه دا زمونږ چې کوم و دا کمپیوټر لیب و په دې کې به کمپیوټرې پرتې وي او اوس چې اجازت دی اکرام صاحب دا اکرام صاحب دی چې اکرام صاحب زمونږ ډېر ښه ټیچر دی او دا کمپیوټر لیب په دې کې مخکې دلته کمپیوټرې پرتې وي دغې کې اکرام صاحب او اوس چې کوم دی دلته دا بدل شوی دی زما په خیال چې کمپیوټر لیب اوس هغه طرف ته وړی دی هغه شاته دی نو هغې ته تاسو بوځم او دا چې کوم وایټ بورډ دی نو دلته به مونږ ته په دې کې کار په بورډ باندې نه کېدو دلته به یو تور بورډ و شاته په هغې به چاک باندې به لیکل کول شاید چې دې ته اوس هم شته جي ها
دې ته اوس چې کوم دی په مارکرو کار کوي او موږ ته هغه ټایم په چاک کار کېدو. صحیح ده، تھینک یو سر. قدرمنو دې طرف ته تاسو بوزم دا سپورټس روم په دې کې شته دی، سپورټس روم نو چې دې کې هر یو سیس پروت هم دی او کنه سپورټس روم له کولو دا کمپیوټر لیب دی جی. السلام علیکم جی. دا کمپیوټر لیب دی، کمپیوټر خو پکې هم داسې پرتی دي. خیر خو کوي سر خجی خجی سر دلته د کمپیوټر لیب د حالت چې موقع د کمپیوټر دیوال ته مخونه دي دا پکای چې دی اړخ ته مخونه وي او دلته سټوډنټان ناسي. وجه څه ده؟ وجه دا دی چې دا 2004 وخت کې راغلی و، 2004 وخت کې خجی او هغه وخت دا چې کوم دی بس یو خو وخت سره لږ جوړم شول کار هم نه کوي. بیا بجلی مسله چې کوم د علاقې خاص دلته بجلی نه خجی او کوي بیا ډیمی. صحیح دا سیستم اکثر چې کوم دی کې یا خو کار پرې خې دی د لاس بجلی د لاس او چې کوم چلیږي هغه دا سه چې 2004 وخت سمانه چلته او 2024 چلته دی. پینټیم 3 ماډل دی، انتهایی زوړ ماډل دی. اوس دا ان فنکشنل دی نو هغه په باندې دا دلته کې موږ نشو چلولې. صحیح دویم بجلی دلته کې دا سیده چې دا انتهایی تاسو ته وګورئ هغه زوړ ماډل دی، بجلی ډېر زیاته راکوي او دا چې لګي نو په دې نیمه غنټه لګي لکه دوه کې خو خامخا ما ته پته دی 30 یا 40 منټ پیریډ یې کې دا نشي. صحیح نو قدرمنو زمونږ چې جی تاسو خبره دا ده چې دا حکومت د طرف راغلی نه وي، دا ټول د ټول خرچه دا یو ان جی او طرف راغلی وي، حکومت د طرف دلته آی ټی لیب نشته. صحیح قدرمنو بس دغه څونه لا چارواخي هغه دا خبره غوري په دې سکول کې بلا سټوډنټان داسې چې هغه کمپیوټر ساينس وای او په دې کې د کمپیوټر ساينس د کمرې د حل نو دا د افسوس خبره ده. داسې دې اړخ ته تاسو راولم او په دې اړخ کې که تاسو وګورئ دا خلک به وایي چې پارک دی، خو دا پارک نه دی، دا هایر سیکنډري ده. دا ټوله ګلوکاري سجاد ده. خجی هغه وخت کې دا سیستم پکې نو یا ملګرو دلته چې کوم دی نو دا بس صرف کلو میدانو او په دې کې کاڼي پراته وه نري کرش غونته په هغې کې به مونږ منډې ترړې وهلې او چې کله به پکې منډې ووهلې نو اکثره پکې زمونږ د خپې هم خوږ شوې. او دا تاسو به وایئ چې د صابرجان پارک کې ګرځي، دا پارک نه دی چې دا درته پته وي. شبیر صاحب ډېره مننه، هغه ډېر زیات بدلون په دې سکول کې راوستو او ډېر څه وکړه دې سکول لپاره او موږ بس خپل دا ګڼو چې موږ نایب قاصد یو مالي پوسټ موږ سره نشته دی، داسې پوسټ نشته دی. موږ دا وایو چې موږ ته یو معلم راشي، ضرورت نشته، موږ خپل کور ګڼو د موږ خپل ځای دی. خو لکه بهرحال بیا م خانه ته وینې که نه دا موږ کړي دی، موږ سره خرجیانو او سر را سره ډېر صحیح ده. ډېره مهرباني قدرمنو. دا حال مې هم درته وښولو، دا چې کوم هغه سیکنډري ده دا مې هم درته وښولې. د چمن حالات وګورئ، چمن ډېر ښکلی دی او دې خوا که تاسو وګورئ نو دغه کم بلډینګ چې دی نو دا ډېر ښکلي طریقې سره نوی جوړ کړی دی او دلته پکې استادان لګیا دي خپل سبق ښیي. نو قدرمنو که دلته مونږ وګورو دلته به د شوکت کور او د شوکت کور زما په خیال چې اوس هم شته دا ور دی، خو دلته به دا ګیټ نو، دا ګیټ چې کوم نو دا بند و، دلته به ګیټ نو. دا بالکل جی کیمرې لګېدلې دي، مخامخ هغه د کیمره لګېدلې ده په اګوټ باندې. او بله دا چې دلته به د سیکنډرۍ دپاره کوم هلکان راتله نو هغوی به په هغه ګیټ باندې راتله، خو زما په خیال چې په دې ګیټ باندې ځي او راځي، دا د ایمرجنسي ګیټ هم دې ته ویلی کېږي.